سلام ملګرو، د طلایو کې چې روغ جوړ او د صحت جامې به هم پر تن وي. ملګرو د تیر په څیر نن یو ځل بیا راځو د کریپټو مارکیټ په هکله له تاسو سره پر مهمو موضوعاتو باندې معلومات شریکوم. او یوه ډیره مهمه پوښتنه چې هر وخت زموږ ملګري همدغه پوښتنه کوي چې ال سیزن کله شروع کیږي. له تیر ډسمبر راهیسې د 2024 کال له ډسمبر راهیسې موږ همدغه وایو چې ال سیزن په جنوري کې او په فبروري کې شروع کیږي، خو ولې لا تر اوسه پورې شروع نه څه او کوم لاملونه چې دومره ال سیزن وځنډېده؟ که څه هم دغه میاشتې په تیرو څو کلونو کې بولې شوې د مارکیټ لپاره او مارکیټ په دغو میاشتو کې پورته تګ او ولې په اوسني 2025 کال کې بازار د توقع خلاف پمپ یې ونه کړ او برعکس ډمپ یې وکړ، بازار راوغورځېده، خصوصا ایتیریم او دا نور الټ کوینونه. نو په دغو ټولو موضوعات باندې بحث کوم او یوه مهمه مسله هغه د بیټ کوین په حرکات باندې غږیږو چې آیا له ال سیزن څخه مخکې د بیټ کوین هغه ډمپ یا راغورځېدل یا د بازار راغورځېدل دا شونی ده او که نه. نو په راتلونکو څلورو هفتو کې به څه پېښېږي؟ په دغو ټولو موضوعات باندې معلومات در سره شیر کوم. ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو پیلو. لومړي سر کې ملګرو تاسو ما مخکې هم یادونه کړې وه، لومړی باید تاسو د دې لپاره چې یو کوین په صحیح ډول باندې تحلیل کړئ فنډامنټل او ټیکنیکل انالایزس. د ټیکنیکل انالایزس په برخه کې تاسو له ټریډینګ ویو اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ او د فنډامنټل انالایز په برخه کې د کریپټو مارکیټ کیپ په نوم یو اپلیکیشن د هماغه څخه استفاده وکړئ. راځو دغه د بیټ کوین لپاره سپورټ او د ریزیسټنس لیول ډرا کوو یا رسموو. ښه ملګرو، اصلا دغه سپورټ کرښه په دې معنی ده چې دلته د بیټ کوین ملاتړ شتون لري، یعنی هر وخت چې بازار همدغه ځای ته راښکته کیږي له دغه برخې څخه بیرته پورته ځي، بولش کیږي. او بل د ریزیسټنس یا د مقاومت کرښه ده. د ریزیسټنس یا د مقاومت کرښه بیټ کوین یا بل کوین نه پرېږدي چې د هغه قیمت پورته خواته لاړ شي. اوس وګورئ دغه د بیټ کوین لپاره یو د ریزیسټنس لیول ده، دا د بیټ کوین لپاره یو ریزیسټنس شو او داسې ده قوي، یعنی لوی میجر سپورټ او میجر ریزیسټنس دغه څو. نو اوس دلته تاسو د ښه پوهېدو لپاره زه مارکر راواخلم. دا ګورئ کله چې بیټ کوین دلته بریک آوټ کړی ده، بیرته د ریټیسټ کړی ده په همدغه سپورټ کې، دا اوس د بیټ کوین لپاره یو سپورټ شو. د دغه برخې بیرته تللی تر ریزیسټنس یا د مقاومت آل ټایم های ترسره کړی ده او همدارنګه بیرته راغورځېدلی بازار، بیرته پورته خواته تللی، بیا راغورځېدلی سپورټ کرښې ته، بیا له دې برخې څخه د ریزیسټنس یا د مقاومت کرښې په طرف باندې تللی او له هماغه ځای څخه بیرته اوس راغورځېدلی. اوس مهال بیټ کوین له څو ورځو راهیسې تقریبا 12 ورځو راهیسې په همدغه انټروال کې کنسولیډیشن موډ کې چلیږي. کنسولیډیشن موډ هغه وخت یو کوین اختیاروي کله چې یو لوی حرکت ته تیاری نیسي. نو اوس بیټ کوین یو لوی حرکت ته تیاری نیسي، یا پورته خواته که چیرته یعنی بریک ډاون ښکته خواته وسو، بریک ډاون وسو، که بریک ډاون وسو نو بیا بازار غورځېدلی سي، او که بریک آوټ وشو له دغه برخې څخه بریک آوټ وسو او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره سو نو بازار به پورته خواته ځي. خو څه به پیښیږي دغه راتلونکي ټول مسایلو باندې معلومات در سره شریکوم چې په اوس وخت کې د بیټ کوین لپاره څه پیښېدلی سي. یعنې کومه داسې سناریو دي، دوه سناریوګانې د بیټ کوین لپاره شتون لري چې د ال سیزن څخه مخکې شاید دغه ټول عملي شي. نو زما خپله شخصي نظر او هغه خپل شخصي څېړنه همدغه ده چې بیټ کوین به راغورځېږي، بیټ کوین به د ال سیزن څخه مخکې راغورځېږي. څنګه کله چې له دغه برخې څخه بریک ډاون وکړي، ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره کړي، دغه برخې ته به رارسېږي د 80,000. زه دغه سپورټ کرښه تاسو ته دغه ځای کې ډرا کم یا رسم کم. ګورئ ملګرو، دغه د بیټ کوین لپاره د 78,000 او 80,000 ترمنځ یو سپورټ کرښه ده. بیټ کوین به تر همدغه ځای پورې راغورځېږي او که چیرته دغه د سپورټ کرښه هولډ نه کړي نو شاید امکان شته چې تر 73,000 پورې کوم سپورټ کرښه چې لري او یا دغه د 68,000 شاوخوا کې کوم سپورټ کرښه چې دا په همدغه ته به راغورځېږي. خو د ال سیزن څخه مخکې شاید موږ د دې پیښې شاهدان اوسو چې بیټ کوین تر 80,000 پورې راوغورځېږي. ډېر امکان همدغه ده چې بیټ کوین تر 80,000 پورې راغورځېږي د 3 هفتو په جریان کې او یا د 4 هفتو په جریان کې بیټ کوین راغورځېږي او عموما پر بازار باندې به ډېر تاثیر ولري. خو دا به وروستی ډمپ وي او له دې وروسته به ال سیزن په رسمي ډول شروع کیږي. خو که چیرته دغه سناریو له ناکامۍ سره مخامخ سي نو بیا
یعنی دې خواته بریک آوټ وکړي، دې خواته بریک آوټ او د ټیسټ په بریالیتوب سره ترسره کړي، بیا نو آل ټایم های جوړوي او تر 1,20,000 شاوخوا پورې تللی شي. خو په ډېر امکان سره دا امکان لري چې بیټ کوین تر 80,000 پورې د 3 یا د 2 او یا 4 هفتو په جریان کې راوغورځېږي او رسمي ال سیزن چې شروع کېږي هغه ما مخکې هم یادونه کړې وه د مارچ په میاشت په وروستۍ برخه کې شاید ال سیزن شروع سي او یا د اپریل په لومړیو کې ال سیزن شروع سي، بیا تر 4 تر 3 میاشتو او تر 6 میاشتو پورې دوام وکړي. او په دغه برخه کې موږ به د ډیرو پیښو شاهدان اوسو او ډیره ګټه به لاسته راوړو، خصوصا هغه کسانو چې هغوی په لوړ مارکیټ کې په کوینونو کې سرمایه ګزاري کړې ده، هغه به ډېرې پیسې وګټي او پیسې به لاسته راوړي. دا ال سیزن حتمي ده او شروع کېږي به، خو دغه د لوی ټریډرانو یو پلان ده. لوی ټریډران تل غواړي کوچني ټریډران له بازار څخه وباسي. نو تاسو به زړه نه تنګوئ، صبر به لرئ. سپاټ د صبر ټریډ ده. هر کله چې تاسو سرمایه ګزاري پکې کوئ یو کوین له ځان سره اخلئ، دا فکر کوئ چې دا کوین ما د یو کال لپاره له ځان سره اخیستی ده او تاسې په دې برخه کې هیڅ داسې زړه مه وایئ چې دا به ال سیزن شروع نه سي یا به کومه بله مسله سي، هیڅ د تشویش خبره نه ده. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. په الله تعالی مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ. انشاءالله په راتلونکي کې به پر نورو مهمو موضوعاتو له تاسو سره معلومات شریکوم. مننه.